د بي بي سي هلته دلته ته ستړي مشئ. په دې ګڼه کې درته د 19مې پیړۍ موټر لرو. ورسره به د موسیقۍ یوه په زړه پورې ننداره هم وګورئ. او که د ودونو لوړ لګښت پسې اخیستي یاست د ناوې د کالو غم ښایي د دې ګڼې د یوې ویډیو په لیدلو وخوړل شي. ډېره په زړه پورې ګڼه ده. نو درځئ چې پیل په اول نمبر کې د نړۍ په ډېر مشهوره سپورت وکړو. یوې یونانۍ او جرمنۍ ډلې د 2012 کال اروپایي فوټبال اتلولیو په ویاړ یوه لوبه پیل کړه. خو په دې لوبه کې لوبغاړي فیلسوفان او عالمان دي. د ډلې دغه بریتور لوبغاړی د 18مې پیړۍ جرمن فیلسوف دی چې فریدریک نیچه نومیږي او ورسره او د همده په ټیم کې د وطنوال او هم مسلکه امانوئل کانت دی. دوی له بلې ډلې چې هغه هم د یوناني فیلسوف سقراط د شاګرد افلاطون او د سکندر د یوه ښوونکي ارسطو جوړه ده سیالي کوي. د چین په ختیځ ښار تایژوا کې 15,000 هیلۍ په قدم وهلو وتلي او بیا خپل ډنډ ته د لامبو لپاره ځي. خو ډنډ دومره لرې دی چې دوی باید په لار له څو سړکونو تیرې شي. د دې لپاره چې ټولې هیلۍ یو ځای او له موټر وهلو خوندي وي د هیلو خاوند ته یې سم چل ورځي. څښتنې وایي چې په تیرو 40 کلونو کې یوه هم موټر نه ده لاندې کړی. د هیلو خاوند او بزګر چینایي وایي که یې هره ورځ د باندې وباسي بیا ډوډۍ لږه خوري او د ده پکې ګټه ده. او په 3م نمبر دته یوه ډېره پخوانۍ کښتۍ لرو. دا په اصل کې په 15مه پیړۍ کې پرتګالیانو جوړه کړې ده. یوه ډله سویډنیانو د 19مې پیړۍ یوه کښتۍ چې په خپل وخت کې یې بادي کراچۍ بلله جوړه کړه. دوی دا کښتۍ د امریکا د نوادا دښتې ته یوړه چې ویې ازمایي. دا کښتۍ به پخوا کډوالو له یوه ځایه بل ته د تګ لپاره کاروله. د واده ښکلي کالي. تاسې به هم وایاست چې څومره ګران بیه به وي خو باور به مو ونه شي چې درته ووایم دا د تشناب له کاغذونو جوړ شوي. هو هماغه کاغذونه چې موږ او تاسې یې غورځوو. په نیویارک کې د دې کالو طراحانو ثابته کړه چې تاسې کولی شئ په 2 روپو هم واده وکړئ. د دې ګڼې د پای ته رسولو لپاره به دا ویډیو هم وګورو چې په نیویارک کې ترسره شوی. دا ځوانان لیوني نه دي خو یوازې دومره ده چې دوی ګمان کوي چې دغه موسیقي دوی په تشو لاسونو غږوي. تر بلې هغې مو په مخه خو په بي بي سي پښتو ویب پاڼه کې د نورو ویډیوګانو لیدل مه هېروئ. د خدای په امان.